درنو لیدونکو زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن در سره د کوچنیو کولمو په هغه ناروغۍ خبرې کوم چې د غنم له ډوډۍ سره په حساسیت کې منځته راځي یا په غنم کې د موجود پروتین سره د حساسیت په ترڅ کې چې کومه ناروغي منځته راځي هغې ته د سلیک ډیزیز یا د سلیک ناروغي ویل کېږي. راځو ګورو چې د سلیک ناروغي څه پس منظر لري او څنګه بالاخره منځته راځي. ګورئ کله چې موږ د غنمو ډوډۍ وخورو د غنمو په ډوډۍ کې موجود پروتین د ګلوټین په نامه یادیږي. دغه ګلوټین راځي خولې نه بالاخره د ژول کېدو او تیرېدو په ترڅ کې ځان را رسوي معدې ته. دا زموږ معده یا سټمک کله چې ګلوټین له معدې نه پاس کېږي کوچنیو کولمو ته راورسیږي نو په ټوله دغه پروسه کې ډایجسټیو انزایمز یا هغه انزایمونه چې هضم منځته راولي او کمپلیکس مالیکولونه په ساده مالیکولونو بدلوي په دغه ګلوټین باندې وسه نه رسیږي چې بالاخره تجزیه او تحلیل کړي. بالاخره په کولمو کې د دفاعي سیستم تر حملاتو لاندې واقع کیږي او په ترڅ کې اسهالات د نس بادونه د وزن کمبود کمخوني او بالاخره د وخت په تیریدو د وجود نور ناروغۍ لکه روماتیزم شکر او د آټوایمین تایرویډایټس یا د جاغور د غدې یا د تایراید د غدې ناروغي منځته راځي. راځو د کوچنیو کولمو لومړنۍ برخه چې د ډوادینم په نامه یادیږي ډوادینم یا اثنی عشر د اثنی عشر یوه ساحه د مایکروسکوپ لاندې ګورو زوم کوو چې څه ډول ساختمان لري. تاسو که دې ته ځیر شئ دا زموږ لمینه پراپریا ده د اپیتیلیل ساحه ده یا د اپیتیلیم ساحه. زموږ د کولمو حجرات داسې یو سرفیس یا مخه یې داسې ده چې موږ ورته برش بارډرز وایو او دغه برش بارډر په حقیقت کې د کولمو د جذب ساحه اضافه کوي او پر سر باندې یوه لایه پرته ده چې دې ته میوکس لیر وایي او د میوکس لیر وظیفه هم څه ده د کولمو حفاظت. نو که موږ د مایکروسکوپ لاندې د کولمو دغه ساحه ګورو دې ته انټیروساید وایي یا هغه حجرات چې جذب کوي انزایمونه تولیدوي او بالاخره د کولمو ټول وظایف د دغو لومړنیو حجراتو په واسطه منځته راځي. تر دې لاندې د لمینا پراپریا په نامه ساحه ده یعنې که موږ د وړو کولمو دیوال زوم کو په څلورو مختلفو پردو ویشل شوی دیوال د کولمو لومړی ته اپیتیلیم وایي دویمه پردې ته لمینا پراپریا وایي دریمه مسکولرس ده او څلورمه پرده چې دې طرف ته ده هغه ته سیروزا وایي. راځو سلیک ډیزیز یا د سلیک په ناروغۍ کې یا د غنم له ډوډۍ یا د ګلوټین پروتین سره په حساسیت کې څه منځته راځي. ګورئ که موږ د کولمو ساختمان دلته دوباره مایکروسکوپیک ساختمان رسمو دا د انټیروسایډز یا د کولمو هغه اپیتیلیم حجرات دي چې بالاخره د دې غنم د پروتین سره په حساسیت کې د دفاعي سیستم په واسطه له منځه ځي او په ترڅ کې د نس دردونه د نس بادونه اسهالات د وزن کمبود او ډیری وخت ځینې ناروغان وي چې هڅه کوي وزن واخلي اما د سلیک ډیزیز یا دغه ناروغۍ په موجودیت کې نشي کولی چې د خپل وزن تامین کړي او بالاخره د وزن د کمبود سره مخ کیږي. په هر حال دا د هرې حجرې هسته ده او د هستې په منځ کې ډي ان ای او جینیټیک کوډونه موجود وي. کله چې ګلوټین راځي د انټیروساید یا دغه حجراتو نه چې دې ته انټیروسایډز یا د کولمو حجرات وایي انټیروسایډز په خپل سرفیس کې د برش بارډر په نامه ساختمان لري. کوم انزایمونه چې له دې ساحې تولید کیږي کوم مواد چې تولید کیږي په هغو کې یو برش بارډر انزایم ده. برش بارډر انزایم د ګلوټین په نامه پروتین اخلي او تجزیه کوي په خپل اجزاو باندې
یعنی ګلوټین له دوو پروټینونو جوړ شوی ده، ګلایډین جمع ګلوټینین، دا دواړه بالاخره مساوي کیږي له ګلوټین سره. ګلوټین یعنی کله چې موږ غنم واخلو، وړه یې کو، وړه لامده کو، پاخه یې کو، دغه پروسه کې ګلایډین او ګلوټینین سره یو ځای کیږي او د ګلوټین په نامه پروټین جوړي. په دوی کې د ګلایډین په نامه چې کوم بخش ده، ټول حساسیتونه د دې په وړاندې جوړیږي، ځکه چې ګلایډین د ډایجسټیو انزایم یا د هغه انزایمونو په واسطه چې هضم منځته راځي نه تجزیه او تحلیل کیږي، نه ټوټه کیږي او بالاخره راننوزي انټیروسایډز او د حساسیتونو سبب ګرځي. موږ په انټیروسایډز کې په برش بارډرز کې یو ریسپټر یا یو آخذه لرو چې دغه ریسپټر ته د CX3 په نامه نوم ورکوو یا نومیږي. لدې CX3 ریسپټر یا آخذې سره د ګلایډین په نامه پروټین یو ځای شي. بالاخره کله چې ګلایډین راننوته انټیروسایډز ته یا دغه حجراتو ته، دغه حجرات د زانیولین په نامه مواد له ځانه ترشح کوي. زانیولین په دې وروسته غږیږو چې زانیولین بالاخره د تولید نه وروسته څه پیښوي، کوم نور خطرات وجود ته او دغه کلمو ته منسره پیښوي. د ګلایډین په نامه پروټین د خپل آخذې لخوا واغیستل شو، انټیروسایډ ته راننویست او بالاخره د حجراتو دویمه برخه چې د لامینه پراپریا په نامه یادیږي، دلته ګلایډین پروټین راننوت راغی. د انټیروسایډز یا د کولمو له حجراتو یو بل انزایم ترشح کیږي چې موږ هغه ته د ټیشو ترانس ګلوټاماینیز په نامه نوم ورکوو. نو ګلایډین پروټین چې کله لامینه پراپریا ته راننوته یا د دې حجراتو نه داخلي غوښینې برخې ته راغی، د یو بل انزایم په واسطه باندې ډي اماینیشن اف ګلایډین کیږي. ډي اماینیشن ګلایډین په ځینې ریفرنسونو او کتابونو کې ډي اماینیشن ګلایډین پپټاید هم ورته ویل شوی ده. په مجموع کې هدف همدغه د ګلایډین پروټین ده چې له حجرې راننوته غوښینې برخې ته لامینه پراپریا ته او له هغه ځای نه بالاخره د وینې جریان ته ننوځي او د بدن د حملاتو لاندې راځي. ډي اماینیشن ګلایډین پپټاید. د غنمو ډوډۍ یا غنم اوړه کړل، اوړه لامده شول، پاخه شول، په دغه پروسه کې ګلایډین او ګلوټینین سره یو ځای کیږي، ګلوټین جوړوي. ګلوټین بالاخره د ژولو خوړلو د لارې ځان را رسوي کولمې ته. کولمې کې د برش بارډر انزایمز راځي او دغه ګلوټین اخلي، په خپلو اجزاو یې تجزیه کوي، ګلایډین او ګلوټینین. ګلوټینین هیڅ کوم تکلیف نه لري، اما د ګلایډین په نامه چې کومه برخه ده دا د ډایجسټیو انزایم یا زموږ د وجود د هضمي انزایمونو په واسطه باندې نه هضمیږي، نه پارچه کیږي، نه ټوټه کیږي، ځکه وسه پې نه رسیږي او بالاخره د خپلو آخذو د لارې راننوځي حجراتو ته او د بدن اعضاو ته او د حساسیتونو سبب ګرځي. کله چې ګلایډین لامینه پراپریا یعنی دې ساحې ته راغی، دویم نمبر برخې ته د کولمو د دیوال، دلته د انټیروسایډز یا دغه حجراتو نه بل انزایم د ټیشو ترانس ګلوټاماینیز په نامه ترشح کیږي. ټیشو ترانس ګلوټاماینیز. دغه ټیشو ترانس ګلوټاماینیز انزایم راځي او بالاخره ګلایډین اخلي، په ډي اماینیشن کیږي او د یو بل پپټاید یو بل پروټین ته نه جوړي چې هغه هم په خپل ترکیب کې ګلایډین لري. دلته نو بالاخره د دغه پروټین سره چې کوم تعامل کیږي دا زموږ د بدن د دفاعي سیستم له حملاتو لاندې راځي.
یو څه نور هم د همدې وضعیت وضاحت کوو. فرضاً دا زموږ د کولمو هغه د انټیروسایډز حجرات دي. ښه، دا د انټیروسایډز برش بارډرز دي. د برش بارډر موجودیت په انټیروسایډز یا د کولمو په حجراتو کې د سرفیس ایریا زیاتوي یا د جذب لپاره ساحه زیاتوي، او هره حجره په خپل منځ کې یوه هسته لري، یو هسته ډي ان اے، آر ان اے او خپل مخصوص جنټیک کوډونه لري. کله چې د ګلایډین پروټین راننوتل زموږ دویمې برخې یا لمینا پراپریا ته، موږ په لمینا پراپریا کې لیمف نودونه لرو، لیمفاید ارګانونه لرو، دفاعي سیستم لرو. حجرات هم موجود دي دلته. د نیو ټي سل په نامه حجره لرو. نیو ټي سل څه ته وایي؟ غیر فعاله ټي سل یا غیر فعاله ټي حجره. کله چې ډي اماینیشن وشو نو اتومات څه کیږي؟ انټیجن پریزنټینګ سلز یا ای پی سی چې په لمینا پراپریا کې موجود دي، دا راځي او د دې ګلایډین سره یوځای کیږي، سیده یې راولي ټي سل ته. ټي سل زموږ د بدن د دفاعي سیستم یوه حجره ده، او بالاخره ټي سل فعاله کیږي. کله چې فعاله شو دوه نور حجرات جوړي چې سی ډي 4 ټي سلز او سی ډي 8 ټي سل ورته وایي. سی ډي 4 ټي سل په حقیقت کې کلر سل ده، نور حجرات وژني، حمله پې کوي. او سی ډي 8 هیلپر سل ده، د بدن د دفاعي سیستم د نورو اجزا او د نورو حجرات سره کومک کوي چې خپل حمله او خپل وظیفه سرته په سمه توګه ورسوي. کله چې سی ډي 4 ټي سل فعال شو، دغه سی ډي 4 ټي سل اتومات راځي او ځینې نور مواد لکه ټیومر نیکروسس فیکټورز او پرو انفلمیټری فیکټرز جوړوي. اتومات په هغو حجراتو باندې حمله کوي، په دغه انټیروسایډونو باندې حمله کوي چې د ګلایډین پروټین پکې موجود ول یا د آخذو له لارې راننوتل. کله چې حملاتو لاندې دا ساحه راغله نو اتومات دلته انفلمیشن یا التهاب منځته راځي. انفلمیشن یا التهابونه. دغه التهابونه درد هم لري، ځکه خو په سیلیک ډیزیز کې پین ابډامن یا د نس دردونه هم موجود وي. د نس له دردونو سره غر و غور اوازونه، د نس بادونه او پړسوب هم په مریضانو کې لیدل کیږي او تجربه کیږي. دا خو دغه د سی ډي 4 کلر سلو چې د ګلایډین پروټین نشو په حجراتو کې لیدل او راغی بالاخره حملات یې وکړل. هم ګلایډین پروټین له خپلو حملاتو لاندې راوسته او هم هغه مخصوص انزایمونه چې د ترانس ټیشو ګلوټاماینیز او انټي انډومیسیم انزایمونه ول چې هغه بالاخره د همدې دفاعي سیستم په واسطه باندې وروسته جوړیږي، په هغه کې داخل سی ډي 8 سل ده. سی ډي 8 سل بالاخره څه کوي؟ دغه سی ډي 8 سل راځي د بدن د دفاعي سیستم یوه بله حجره چې هغه ته موږ بی سلز یا بی لیمفوسایډز وایو، دا فعاله کوي. کله چې بی لیمفوسایډ فعاله شول نو دا اتومات پلازما سلز جوړي یا د پلازما حجرات جوړي. په پلازما حجراتو کې څه موجود دي؟ انټي باډي موجوده ده. انټي باډي کوم انټي باډي ده؟ آی جی ای انټي باډي ده، آی جی جی انټي باډي ده، همدا رقم انټي انډومیسیم انټي باډي ده. انټي انډومیسیم څه ته وایي؟ داخل د زموږ داخل د عضلاتو او
غوښې زموږ غوښینې برخې په یوه پرده کې سره پوښل شوي دي او یو بل نه مجزا کېږي چې هغه ته اندومیسیم وایي. نو کله چې بي سل فعاله شو دغه بي سل پلازما سل جوړوي چې په هغه کې انټي باډیانې موجود دي. دغه انټي باډي آی جی ای آی جی جی نومیږي. انټي اندومیسیم انټي باډي ده. انټي ټیشو ترانس ګلوټاماینیز انټي باډي ده چې دا بیا په ډیری وخت په تشخیص کې زموږ سره مرسته کوي. په هر حال انټي ټیشو ترانس ګلوټاماینیز د دې انزایم په وړاندې انټي باډي جوړوي. د یو بل انزایم په وړاندې چې هغه ته انټي اندومیسیل انټي باډي وایي. انټي اندومیسیل انټي باډي. ښه دغه انټي باډیانې کوي څه بالاخره راځي په هغه انټيجنونو په هغو ساحو باندې عمل کوي چې په هغو ساحو عمل کوي چې دفاعي سیستم ته د انټيجن حیثیت لري، د یو مهاجم او بیگانه حیثیت لري او بالاخره د هغه ساحې د مرګ میر سبب ګرځي. ښه راځو خپل بحث په همدې مورد کې دوام ورکړو. کله چې بي سل فعاله شو نو دغه انټي باډیانې جوړیږي. د دویم ځل دپاره چې کله مریض یا ناروغ غنم وخوري نو اتومات په وړاندې د حملې دپاره حجرات جوړ شوي وي پلازما سلز. نو کله چې هم ګلایډن راغلل غنم ډوډۍ مو وخوړله د ګلوټونین او ګلایډن برخه تینه په کولمو کې جلا شوره. ګلایډن راځي دلته د خپل ریسپټر یا آخذې سره نښلي او راننوځي چیرته انټیروسایډ ته. دغه انټیروسایډ د حملاتو لاندې راځي ځکه مخکې له مخکې نه ورته انټي باډي جوړه شوې ده او د دې حملاتو په ترڅ کې بیا عفونتونه منځته راځي، التهابونه منځته راځي. د دغه التهاب یوه نښه په نس کې د درد موجودیت ده. د درد سره اسهالات هم منځته راځي چې په هغې اوس یو څه غږیږو. دوامداره اسهالات په سلیک ډیزیز کې ځکه منځته راځي ګورئ دغه برش بارډرز دي یا انټیروسایډ حجرات دي. کله چې د دفاعي سیستم تر حملاتو راشي نو مسلما دغه حجرات صدمه ویني او خپل هغه نورمال وظایف لمنځه خپل نورمال وظایف له لاسه ورکوي او بالاخره د جذب او د هضم په پروسه کې مرسته نه کوي. همدا ده چې د وزن د کمیدو سبب ګرځي او په اوږد مهالو کې د حجراتو د مرګ و میر سبب ګرځي. د برش بارډر حجراتو یا د انټیروسایډ په منځ کې په هر یو کې لکه څنګه چې مخکې مو ویلي یوه هسته موجوده ده. مخکې مو اشاره وکړله چې کله د ګلایډن په نامه پپټاید یا پروټین راځي او د خپل آخذې سره نښلي نو اتومات د زینیولین په نامه مواد ترشح کیږي د انټیروسایډ نه. دغه زینولین چې کله هم ترشح شي راځي په دې حجراتو کې انټیروسایډ ته مختلفو انټیروسایډونو کې ځای په ځای کیږي او کیسه ګورئ که موږ دلته یوه حجره په دا ډول رسم کو د هر انټیروسایډ یا د هرې دوه حجرو ترمنځ د ټاید جنکشن په نامه یا سلولر جنکشن په نامه جنکشنونه موجود دي یا د تقاطع د وصل نقاط موجود دي. دغه ځایونه د زینولین په واسطه باندې له حملاتو سره مواجه کیږي او بالاخره د انټیروسایډ حجراتو په منځ کې فاصلې راځي. یعنی انټیروسایډز یا د کولمو دغه حجرات بالاخره داسې یو شکل ځان ته غوره کوي. د دوی په منځ کې لیکیج راځي. دا یوه حجره ده، دا یې بله حجره شوه، دا یې بله حجره. یعنی د حجراتو په منځ کې چې د ټاید جنکشن په نامه کوم سول هغه د دغه زینولین په نامه مواد اخلي او دا ټاید جنکشنونه له منځه وړي، د حجراتو ثبات له منځه ځي او بالاخره
د دې په واسطه زمینه مساعد کیږي، یعنی که د دوه حجراتو ترمنځ دغه فاصلې داسې ایجاد شي، نو د دې فاصلو د لارې بل اخره له کولمو هر ډول مواد راځي د وینې جریان ته او د بدن د دفاعي سیستم تر حملاتو سره مخ کیږي. نو ځکه خو د وجود نورې سیمې هم ورسره ناروغه کیږي او د بدن مختلفې ناروغۍ ممکن دي منځته شي. زنیولین هم د همدغه حجراتو په واسطه تولید شول او ټایټ جنکشنز یا د حجراتو ترمنځ هغه جنکشنونه چې کوم موجود وو لکه دا ځای دا یې د لیکج سره مخ کړه او له لیومن یا له کولمونه د مختلفو زهري سومي او غیر ضروري موادو جذب ته زمینه مساعد کیږي. کله چې دغه غیر ضروري مواد لمینه پراپریا یا دې ساحې ته راځي، نو دلته اتومات د بدن د دفاعي سیستم له حملات سره مخ کیږي او زموږ د بدن د دفاعي سیستم خاصیت دا ده چې په هر ځای حمله کوي، هلته مهاجم او د بدن حجره دواړه له منځه وړي. ښه راځو علایمو ته. که څوک په سلیک ډیزیز اخته وي، نو کوم علایم پکې موجود وي، کومې نښې پکې موجود وي، کومې نښې مریض وایي، کومې ډاکټر پکې ویني. سمپټمز او ساینز، نښې نښانې. ښه لومړی نښه په دې مریضانو کې ابډامینل پین یا د نس درد ده. ولې په نس درد وي؟ ځکه د بدن دفاعي سیستم لکه مخکې مو چې ویلې د ټي سل یا د ټي حجراتو په واسطه باندې خپل حملات پیل کوي. دغه ټي حجرات دوه نور حجرات جوړي لکه سی ډي 4 او سی ډي 8. سی ډي 8 راځي بی حجرات فعاله کوي چې د بدن دفاعي سیستم سره کومک وکړي او انټي باډیانې جوړې کړي، او سی ډي 4 راځي اتومات دلته حمله کوي په ګلایډن باندې او انفلمیشن جوړي. درست؟ نو د انفلمیشن یا د التهاب په موجودیت کې درد د نس حتمی وي. دویم، کله چې دغه برش پاډرونه صدمه وویني او نور د جذب صلاحیت ونه لري، نو مسلم هم هر څه به دلته پراته یي زموږ په کولمو کې او د اسهالاتو سبب ګرځي، ډایریا یا اسهال منځته راولي. یوه نښه چې په سلیک ډیزیز مبتلا هر ناروغ کې لیدل کیږي، هغه د نس د سړیکور درد سره یا د سړیکو سره د اسهالاتو موجودیت ده. دغه اسهالات دایمي وي، یعنی ډیری ناروغان د ټول عمر یا د کلونو د اسهال نه شکایت کوي. ورسره د ډایریا ترڅنګ بل څه لیدل کیږي. ګورئ که چیرې غذایي مواد راځي او جذبیږي نه، ځکه د جذب لپاره دغه برش بارډرز دي، دا د دفاعي سیستم د حملاتو لاندې راغلل، حجره بې ثباته ده، خپل انټیګریټي د لاسه ورکړي، نو هر څه چې خورو هغه به بهرني محیط ته بیرته ځي، تشناب ته به بیرته ځي. نو دا د ویټ لاس یا د وزن د کمبود سبب ګرځي. درست؟ ویټ لاس یا ناروغ پکې خپل وزن د لاسه ورکوي. همدا رقم کله چې جذب ونشي د مختلفو ویټامینونو د کمبود سره مخ کیږو، یعنی هایپو ویټامینوسس سره مخ کیږو. هغه ویټامینونه چې د هاضمې جهاز د لارې جذبیږي او خپل وظایف منځته راولي، هغه نور د انټیروسایډز په واسطه باندې نه جذبیږي او هایپو ویټامینوسس کې د ویټامین بی 12 د کمبود د وجې یا د میکوبالامین د کمبود د وجې انیمیا یا کمخوني منځته راځي. که چیرې په یو انسان کې درې نښې موجودې وي، نو اتومات باید موږ د سلیک ډیزیز په هکله خبرې وکړو. په دغه دریو نښو کې څه موجود دي؟ که چیرې مریض د نس درد ولري، ورسره اسهال ولري او انیمیا یا کمخوني هم پکې وي، نو باید اتومات د سلیک ډیزیز یا د سلیک ناروغۍ په هکله فکر وکړو. ډیری وخت په سلیک ډیزیز یا په دغه ناروغۍ مبتلا انسانانو کې د نس بادونه غر و غر اوازونه وي. ډیری وخت تشناب ته چې ځي د بادونو ترڅنګ ډیر کم کلیبر مینې ډکې متیازې کوي او ورو ورو بالاخره د وخت په تیریدو دغه نقایص زیاتیږي، د کمخونیو د مختلفو مقوي موادو لکه منرالونه او ویټامینونه د هغو د کمبود سبب ګرځي.
ښه د نښو نښانو ترڅنګ یې خلاصه په معالجې غږیږو په ټریټمنټ یا معالجه. متاسفانه تر اوسه پورې د سلیک ډیزیز لپاره کومه مشخصه درملنه نه ده په ډاګه شوې چې د هغې نه موږ د مریض په حیث استفاده وکړو له سلیک ناروغۍ نه خلاص شو. ښه درملنه یې د غنمو له ډوډۍ نه پرهیز کول دي چې په بازارونو کې ګلوټین فری ډایټ موجود ده. ګلوټین فری ډایټ یعنی هغه خواړه چې په خپل ترکیب کې د ګلوټین نه لري. زموږ د هیواد په بازارونو کې متاسفانه دغه موضوع دغه خواړه کمیابه دي، نایابه دي، نورو هیوادونو نه راواردېږي. ولې په غربي هیوادونو په نورو عربي هیوادونو کې د سلیک ډیزیز ناروغي څنګه کیږي؟ فقط هغه مخصوص خواړه د ټول عمر دپاره خوري چې پکې ګلوټین نه وي موجود. او زموږ په ټولنو کې باید د غنم له ډوډۍ نه پرهیز وکړو، نه هغه مواد چې په هغه کې ګلوټین موجود دي هغه نو ډیر کم پیدا کیږي په دې ټولنه کې. ترڅنګ یې که چیرې کمخوني منځته راغلي کولی شو د کمخونۍ لپاره له آیرن سپلمنټ یا فیرس سلفیډ نه استفاده وکړو. که د وایټامینونو کمبود وي، د ویټامین B12 کمبود وي، کولی شو د ویټامین B12 له منابعو نه استفاده وکړو، له نیوروبایان او سنګوبایان نه استفاده وکړو چې په خپل ترکیب کې ویټامین B12 لري. د نس د دردونو لپاره کولی شو د سپغول هسک نه استفاده وکړو یا له بادیانو نه، رازیانې نه، له دوی استفاده وکړو ځکه دا یو اوږد مهاله تکلیف د ټول عمر لپاره موجود وي. دقیق علت لا تر اوسه نه ده په ډاګه شوی چې ولې دفاعي سیستم د ګلوټین په وړاندې حساسیت ښیي، ولې دا کومه پروسه چې د حساسیت په ترڅ کې منځته راځي او موږ د تکلیف سره مخ کوي په هغې نو مفصلا وغږېدلو. مننه.